السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم. چې په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ډېر ښه خبرونه هم درکړم، خو دغه یو خبر به ډېر بد خبر هم زه تاسو ته درکړم. او زه به تاسو ته دا هم وایم چې د افغانستان او د زیمبابوې دغه سیریز چې کوم دغه به لایو نشر کیږي او که نه به نشر کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته د لاهور قلندر ټیم چې کوم کې رشید خان هم لوبه ترسره کړې وله، چې کله نه ورته رشید خان دغه لوبې نه تللی ده، د راهول د ټیم هغه حالت به هم زه تاسو ته وایم. او د نه علاوه به زه تاسو ته د بنگلادیش پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم چې زیاتره افغانستان لوبغاړي په بنگلادیش پریمیر لیګ کې لوبې ترسره کړي دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول به زه تاسو ته دغه د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه پریکټیس لوبه ترسره شوله، په دغه کې د زیمبابوې چې کوم ده په اولنۍ ورځ او دویمه نیمه ورځ کې په افغانستان بالرانو باندې 1515 رنده کړي دي. د دوی 15 لوبغاړي اوټ شوي دي او همدغسې دغه لوبه یې ډکلیر کړې ده. یعنې په دغه لوبه کې زیاتره هغه لوبغاړي لیږل شوي ول چې میراثي لوبغاړي لیږل کیږي او همدغلته ټکول کیږي، لکه زیمبابوې ډېر په سختۍ سره ټکولي دي. چې په دغه کې سید شیرزاد بولی ده، د نه علاوه فرید ملک بولی ده او سلیم صافي، شرف الدین اشرف، دغه ټول یاري دوستي باندې په ټیم کې اچول شوي دي چې زیمبابوې ورباندې نخرې کړي دي. 1515 رنده په دغه بالرانو باندې کړي دي. او د افغانستان بالران که موږ وګورو، په دغه کې سلیم صافي 2 لوبغاړي اوټ کړي دي، د نه علاوه شرف الدین اشرف یو لوبغاړی اوټ کړی ده او فرید ملک هم یو لوبغاړی اوټ کړی، خو ډېر سخت ټکولي دي. تاسو خپله دغه تمریناتي لوبې نه به خبر یاستئ او که نه به یې خبر. او زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان کرکټ بورډ کې یو کارمند ده، هغه دغه خبر ورکړی ده چې د افغانستان او د زیمبابوې چې کومې لوبې دي دغه به حتما نشر کیږي. د دا خبر هم کړی ده چې موږ به تاسو ته یو څو ورځې کې 2-3 ورځې کې به تاسو ته خبر درکړو چې دغه لوبه به په کوم چینل باندې لایو نشر کیږي. اوس دغه ټیسټ لوبه دا معلومات نشته ده، خو کیدای شي دغه ټیسټ لوبې هم لایو نشر سي. او بل طرف ته زیمبابوې سره چې 3 شره ورځې لوبې دي، هغه هم امکان لري چې لایو نشر سي. خو ماته داسې معلومیږي چې ملي تلویزیون چې کوم د افغانستان دغه کولی شي چې د افغانستان او د زیمبابوې دغه ټیسټ لوبې او شره ورځې لوبې لایو نشر کړي. د نه علاوه به زه تاسو ته دغه لاهور قلندر ټیم په هکله باندې یو خبر درکړم چې رشید خان چې کله نه راهول قلندر ټیم پرېښودلی دی، یعنې افغانستان لپاره هغه زیمبابوې سره چې کومې لوبې دي دوبۍ ته چې کله نه رشید خان تللی، د راهول قلندر ټیم دغه پاکستان سوپر لیګ کې رشید خان نه بغیر اولنۍ لوبه بایللې ده. دوی ملتان سلطان سره دغه لوبه ترسره کړله. او زه به تاسو ته ووایم چې رشید خان چې کله اولنۍ 2 لوبه کې ورته لوبې ترسره کړلې، هغه دواړه لوبې ورته رشید خان وګټلې. لاهور قلندر ټیم دغه دواړه لوبې وګټلې، خو نن یې دغه درېیمه لوبه دوی ترسره کړله او دغه لوبه ورنه ملتان سلطان ډېر په اسانۍ سره ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې د رشید خان دوی ټیم لاهور قلندر 158 ټارګټ ملتان سلطان ټیم ته ورکړی و، چې هغوی ډېر په اسانۍ سره 3 لوبغاړي اوټ شوي دي. په 18م اوور کې دغه ټارګټ پوره کړی ده. د ملتان سلطان لپاره محمد رضوان چې پښتون لوبغاړی ده، د پکې 76 رنزه کړي دي او صهیب مقصود 1 رنزه کړي دي. یعنې ډېر په اسانۍ سره راهور قلندر ټیم نه دغه لوبه ګټلې ده. نو دوی ته به د رشید خان ډېر زیات ارمان اتمن راغلی. د نه علاوه به زه تاسو ته آی پی ایل لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم. آی پی ایل لیګ چې دا وارې هندوستان دغه خبر ورکړی ده چې آی پی ایل به په اپریل میاشت کې موږ شروع کوو او دغه په هندوستان کې ترسره کیږي. زه به تاسو ته وایم دوی وایي که دا ورته به موږ آی پی ایل حتما په هندوستان کې ترسره کوو. موږ به حالاتو ته ګورو، که چېرته موږ امکانات درلودل چې دغه خلک راپرېږدو دغلته به ترسره کوو، که چېرته یعنې موږ په دغسې حالاتو کې هم ترسره کولی شو چې یو قسم میدان ته راپرېږ نه دي، یعنې تماشایان به میدان ته نه راځي او دغسې به ټول آی پی ایل به په هندوستان کې ترسره کیږي. دا وارې په آی پی ایل کې 3 افغان لوبغاړي سنرایزرز حیدرآباد ټیم کې اخیستل شوي دي، رشید خان، محمد نبی او مجیب زدران. او د نه علاوه به زه تاسو ته هغه بنګلادیش پریمیر لیګ په هکله باندې یو خبر درکړم. بنګلادیش پریمیر لیګ که تاسو کتلی 13 کال ترسره نه شو، همدغه وایرس په وجه باندې په همدغه کال کې مخکې داسې معلومېده چې دغه به ترسره شي، خو بیا د بنګلادیش کرکټ بورډ دغه فیصله وکړه چې په دغه کال کې ډېرې زیاتې لوبې دي، نو موږ به د همدغه کار په اخرنیو میاشتو کې بنګلادیش پریمیر لیګ ترسره کړو. زه به تاسو ته وایم نومبر یا ډسمبر میاشتې کې به بنګلادیش پریمیر لیګ ترسره کیږي. او بنګلادیش پریمیر لیګ هغه لیګ ده چې زیاتره ور کې د افغانستان لوبغاړي هم اخیستل کیږي. نو دغه هم د افغانستان لوبغاړو لپاره یو ډېر ښه چانس ده، ډېره ښه موقع ده چې په بنګلادیش پریمیر لیګ کې واخیستل شي. د هغې نه به دغه لیګ نه هم ډېره زیاته ګټه ورسیږي.